بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ استاسو نننی درس د سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې حجة الوداع یعنی د الله فامانی حج دی. کله چې اسلامی دعوت د عربو جزیره ټوله ونیوله او ټولو برخو ته اسلام ورسېده او الله تعالی د مؤمنانو څخه داسې یوه ډله جوړه کړه چې د دین ساتنه او همدا رقم د اسلام دعوت د عربو جزیرې ټولو برخو ته ورساو، نو دغه وجه نه الله تعالی داسې اراده وکړه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې دومره کوششونو د وجه نه چې ټول عرب جزیرې ته اسلام ورسېده په یوه تحفه باندې ونازئ. هغه دا چې الله تعالی دا اراده وکړه چې د هجرت په 10 کال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج کولو لپاره امر ورته وکړ چې ته حج وکړه. نو کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج کولو اراده وکړه، اعلان خلکو ته وکړ چې حج ته ځو، نو مدینه منورې نه ډیر زیات خلک راجمع شول او د شنبې ورځ وه، د ذوالقعدې 26 نمبر تاریخ و. خپل ویښتان یې ږمنځ کړه نبي علیه السلام او پر ځان باندې خوشبويي ولګوله او بیا یې دوه جامې چې یو لنګ او بل څادر و د یې واغوسته او د ماسپښین لمانځه نه وروسته له مدینې منورې نه روان شو او ذوالحلیفې ته مخکې د مازدیګر د لمانځه نه ورسېده. د مازدیګر لمونځ یې 2 رکعته وکړه ځکه مسافر و، قصر یې وکړه او هملته شپه وکړه نبي علیه الصلاة والسلام. کله چې سحر شو بیا نبی علیه الصلاة والسلام له ماسپښین لمانځه نه مخکې غسل وکړه، په سر او ځان باندې د مشکو خوشبويي ولګوله او خپل څادر او لنګ بیا واغوسته. بیا د ماسپښین لمونځ یې 2 رکعته ادا کړه او د حج او عمرې دپاره نیت وکړه او داسې ویله چې اللهم لبیک بعمرة وحج، یا الله حج او عمره کول غواړم. او د هغې نه وروسته نبي علیه السلام تلبیه وویلې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. دا تلبیه نبی علیه السلام ویلې. بیا د لمانځه ځای نه د باندې په خپله قصوا یا قصوا اوښې باندې سپور شو او یو ځل بیا یې نیت وکړ. کله چې البیدا په نامه باندې ځای ته سیمې ته ورسېده، هلته بیا نیت وتړه نبي علیه السلام د حج او د عمرې. په ذوالحلیفه میقات کې خپل د قربانۍ مال په نښه کړه او غاړه کې ورته یو څه واچول. کله چې قرباني کوله نو هغه وخت کې اوس هم بعضې خلک هغه د قرباني مال چې دا نښه کوي او غاړه کې یو څه ورته اچوي. بیا یې خپل سفر ته دوام ورکړ نبي علیه السلام تر څو مکې ته نږدې په زیتوا کې شپه وکړله. د سهار لمانځه نه وروسته یې ځان ومینځه نبي علیه السلام روان شو او مسجد حرام ته یې ځان ورسو، هلته داخل شو. د یکشنبې په ورځ باندې او د ذوالحجې 4 تاریخ د بیت الله نه یې طواف وکړ او بیا صفا او مروه تر منځ باندې سعی وکړه نبي علیه السلام. بیا یې په حجون کې دیره ونیوله، هلته یعنې هملته واړول نبي علیه السلام. هلته په خپل احرام کې پاتې شو نبي علیه السلام او تر فرضي طواف پورې بیا کعبې ته رانغی، ځکه ځان سره د قرباني مال راوسته و او د حج قران د پاره یعنی حج او عمرې دواړو نیت کړو. حج په 3 قسمه ده دوستانو، یو ته حج قران وای، بل ته حج تمتع وای او بل ته حج افراد ویل کیږي. حج افراد دې ته وای چې سړی یوازې نیت وکړي چې زه به حج کوم، عمرې نیت نه، او حج قران دې ته ویل کیږي چې مخکې نه ویلي چې زه به حج او عمره دواړه کوم، لکه نبی علیه السلام هم دا نیت دواړه کړی. او بل حج تمتع دې ته ویل کیږي چې سړی لاړ شي د عمرې په خاطر باندې او کله چې عمره وکړي هملته پاتې شي، حج مو کې بیا بیرته راشي، دې ته حج تمتع ویل کیږي. نو نبی علیه السلام نیت د حج قران کړی نو مال هم د قربانۍ دپاره راوستی او امر یې خلکو ته وکړو صحابه کرامو ته چې چا د ځان لپاره د قربانۍ مال راوړی خپل احرام کې د پاتې شي، او چا چې مال نه یې راوړی د عمرې نه وروسته د خپل ویښتان کم کړي او ځان د حلال کړي او ځان د احرام نه وباسي. بیا له دې نه وروسته چا سره چې څاروي نه خپل ځانونه حلال کړه، یعنی احرام نه ځان لرې کړ، بیا د ترویې په ورځ باندې یو مترویه چې ورته ویل کېږي د ذوالحجې په 8مه ورځ باندې د مینا په لور باندې روان شو. هغه خلک چې په عمره کې خپل ځانونه د احرامونو نه خلاص کړي وو
نو خپل ځانونه اخلاص کړي وو، حج ته بیا احرامونه وتړل او په مینا کې پنځل منځونه ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن او سهار هر 4 رکعات منځونه 2 رکعاته وکړه نبی علیه السلام، ځکه مسافر او قصر ادا کړ. بیا د لمر راختونه وروسته له مینا نه مخ په عرفات باندې روان شو. د عرفات په نیمره ځای کې ورته سیوری وهل شوی و، نبی علیه السلام ته یو لکه یو څادر غوندې شیان ورته وهلي، ولته سیوری ورته جوړ کړی و. هلته نبی علیه السلام دیره شو. کله چې زوال شو په قصوا اوښه باندې سپور شو او وادي عرنه ځای ته نبی علیه السلام لاړ او هلته دا مشهوره خطبه صحابه کرامو ته وویلې: یا ایها الناس ويسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. اے خلکو تاسو زما د خبرې واورئ، کېدای شي زه دې نه وروسته تاسو سره ملاقات ونه کړم. او ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة یومکم هذا. ستاسو وینه تویول، ستاسو د مالونو خوړل یو د بل او دا په تاسو باندې حرام شوي دي، لکه څنګه چې دغه ورځ په تاسو حرامه ده. هغې وخت کې په ما خو تاسو ته مخکې درسونو کې ویلو چې په دغه ورځو کې د وینې یا جنګ کول حرام وو، چې یو د همدا د حج ورځې وي. بیا نبی علیه السلام ویل چې الا كل شيء من امر الجاهلیه تحت قدمي موضوعا. هر هغه کارونه چې د جاهلیت د زمانی او نبی علیه السلام وای دا زما د پښو لاندې ختم شوي دي، یعنی زما پر اتک سره دا ټول ختم شوي دي. و دماء الجاهلیه موضوعا، او وینه تویول د جاهلیت د وختونو دا هم ختم شوي دي، نبی علیه السلام وای باطل شوي دي. نو داسې اوږده خطبه نبی علیه السلام وویل، ته کتاب ذکر کړی ده. نو نبی علیه السلام د مسلمانانو ته امر وکړ چې تاسې به د یو بل مالونه نه خورئ، یو بل باندې به تجاوز نه کوئ او د یو بل وینې به نه تویوئ، سود به نه خورئ. نور مختلف وصیتونه نبی علیه السلام دوی ته وکړه او د خپلو ښځو سره به ډېر ښه چلند کوئ. او ما تاسو ته 2 شیان پرېښي دي، نبی علیه السلام وایي که چېرته پرې عمل وکړئ لن تضلوا، هېڅکله به تاسو ګمراه نه شئ، چې هغه یو کتاب الله دی او بل سنت رسول، احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دي. نو دا خطبه نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وویلې. او بیا کله چې د خطبې نه خلاص شو، الله تعالی د آیات راولېږه: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وایي نن ورځ مې تاسو ته دین مکمل کړ او خپل نعمتونه مې په تاسو پوره کړ او تاسو دپاره مې د اسلام دین غوره کړ چې دې باندې به تاسې عمل کوئ. د خطبې نه وروسته نبی علیه السلام خطبې نه وروسته لومړی بلال اذان وکړ او بیا اقامت ویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته 2 رکعاته د ماسپښین مونځ ادا کړ. بیا اقامت شو او 2 رکعاته لمونځ د مازدیګر، دا 2 منځونه یو ځای وکړل. دې ته جمع تقدیم ویل کېږي او زموږ په مذهب کې په همدغه 2 ځایونو کې چې مینا او بل مزدلفه ده، غالبا په دې 2 ځایونو کې 2 منځونه سره یو ځای چې جمع بین صلاتین ورته وایي، زموږ په مذهب کې په دغه 2 ځایونو کې روا ده او په نورو ځایونو کې نشته. او امام شافعي رحمه الله په مذهب کې بیا شته ده او امام احمد بن حنبل رحمه الله په مذهب کې هم شته، په نورو عامو حالاتو کې هم شته. بیا د دین وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویل چې خذوا عني مناسککم فلعلی لا احج بعد عامی هذا. ما نه تاسې د حج مناسک زده کوي او د حج د اړوند مسایل ما نه زده کوي، کېدای شي چې زه بیا وروسته د دې نه تاسې سره حج ونه کړی شم. نبی علیه السلام وایي بیا په مینا کې خپلې دیرې ته نبی علیه السلام راغی او 3 شپېته اوښانې حلال کړه په خپل لاس مبارک باندې او 10 اوښانې علي صاحب ته امر وکړه چې ته حلال کړه. نو ټول 100 اوښان قرباني کړل نبی علیه السلام او صحابه کرامو ته ویل چې د هر یو اوښ نه غوښه راواخلي او دیګ باندې شوروا یې پخه کړله. خپل هم نبی علیه السلام دا غوښه مو خوړله او شوروا یې مسکله او نور امر وکړه چې نورو خلکو ته مسکینانو ته فقراو ته دا غوښې وویشلې. د دې نه وروسته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل سر ویښتان وخیرل او پر خلکو باندې یو او 2 وویشل، ځکه صحابه کرامو به تبرک دپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویښتان اخیستل. بیا د کیڼ طرف نه یعنی اول ښي طرف ویښته لږ وخیرل او هغې نه وروسته چپ طرف ته بیا ابو طلحه رضی الله تعالی عنه ته ورکړل. مخکې له طواف نه نبی علیه السلام کالي واغوستل، عطر یې ووهه او بیا بیت الله ته سپور ورغی، یعنی په یو حیوان باندې سپورو چې اسو یا بل شی او طواف الافاضه یعنی فرضي طواف یې وکړ. د صفا او مروه ترمنځ طواف ونه کړ نبی علیه السلام دلته او ماسپښین مونځ یې ادا کړ. او د هغې نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا
مینا ته راستون شو او د تشریق په ورځ باندې چې ایام تشریق ورته ویل کیږي د ذوالحجې د میاشتې 11 12 او 14 دلته تیر کړی نبی علی السلام او د لمر د زوال نه وروسته چې دا درې ورځې چې د اختر اول او دوم او دریم و بیا په د لمر د زوال نه وروسته چې لمر زوال وکړي یعنی د سی چې اوس وخت کې 11 بجې 11 نیمه بجې داسې وخت ته زوال ویل کیږي بیا نبی علی السلام جمرې وشتل شیطانان وشتل چې ورته ویل کیږي وو کانو باندې او هغه نه وروسته د ذوالحجې په 10 ورځ باندې د اختر په ورځ هم خلکو ته نبی علی السلام خطبه ویلې او د عرفات د ورځې د خطبه خبرې او ځینې نورې خبرې پکې وې چې مسلمانانو ته پکې نصيحت وکړه او دین ورسته بیا سورۃ نصر نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 14 ورځ باندې تشریق 3 ورځ راتله او د اختر 3 ورځ وا د یوم النفر الثانی یعنی د دویم تللو ورځ وا چې دوم ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا ته بیت الله شریف ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لمنانه د جمرات وشتلو نو ورسته وته او په الابتخ ځکه حالته واړول حالته د ماسپخین مازیګر او ماښام ماسختن منځونه چې کله وکړل او عائشه رضی الله تعالی عنها د ورور سره عبدالرحمن بن ابي بکر چې د عائشه رضی الله عنها ورور د سره تنعیم ته ولېګل عائشه چې عمره وکي او د تنعیم نه عمره نیت وکړه عائشه رضی الله تعالی عنها او خپل عمره ادا کړله الابتخ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګوي د شو کله چې عائشه رضی الله تعالی عنها راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو اعلان وکړ بیت الله ته لاړ طواف الوداع وکړ د خدای پامانۍ طواف او د سحر المنځ ادا کړ بیا د مدینه منورې پر باندې روان شو د مکه د لاندې خانه وته کله چې مدینه منورې ته نږدې شو د مدینه نخې ولیدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دا سيو الفاظ او د الله تعالی ذکر وکړه نو دا حجۃ الوداع الله تعالی دې موږ او تاسو د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد